ولالی حال دی رات وایا د زندګي چارې د څنګه روان دینا اے ژوند پسړول تیریږي شونډې پرانی زرات وایا حالونه. سلامونه ملګرو، اوس کرنی ما یو بل ویډیو د ویلاګونی په شکل کې تاسو ته مخې ته راوړم. اوس موږ راختیو د ځمکې نه 14,000 میټره بره راختیو چتر ټاپ ته راختیو. د دې روډونه ډېر زبردست حالات روډونه دي. د روډونو په لحاظ سره چتر ټاپ ګټلې ده، د ښکلا په لحاظ سره، د ګرینوي په لحاظ سره، د مونټین په لحاظ سره ښکلا چې کومه دغه ته حاصله ده چتر ټاپ ته ډېره ښه ده. څنګه چې تاسو ته سهیل نواز صاحب وویله چې دلته کې څو کمې دي، چې دلته کې ښکلی غونته سهولت نشته دی د کېناستو دپاره، پارک پکې نشته دی، د اوبو سیسټم پکې نشته دی. نو که دغه سیسټم پکې وشي یو ښه غونته هوټل پکې جوړ شي، د دې دا کم د نورو شهرونو چې کم خلک راځي او هغوی له د کوم دی دا سهولت تاسو ورکړي، نو انشاءالله د چترتاپ ته به ډېر شي خلک دلته تاسو ته راشي. د دې ماونټینس چې تاسو ګورئ ډېر زبردست دي. که تاسو راتلل غواړئ نو انشاءالله تاسو به ډېر په اسانه باندې راشئ. دا په مانسیرې کې، مانسیرې نه چې بیا چې کوم دی تاسو تپوس وکړئ چترتاپ، نو انشاءالله ډېر اسان ځای کې به تاسو کې کله هم راځئ. دې دا موړونه چې کوم دي دا ډېر زیات لکه مطلب ډېر زیاته خطرناک دي. سایډ وال پکې نشته دی. 2-3 حادثات هم شوي. پرون ناببره زم دوی خبره کوله چې یو ګاډی غورځېدلی دی د غزې نه او 15 سړي پکې مړه دي. نو د افسوس نه احتیاط بهتر دی. کوشش وکړئ چې راځئ نو د اوبو له مه ورځئ. ډرایوینګ ډېر زیات احتیاط سره کوئ او په ډرایوینګ باندې چې کوم دی مستي مه کوئ. نو ډېره ښه وي. راځئ موږ سره. کتونکو دا میلمانه راغلي دي. تاسو د کوم ځای نه راغلی جي؟ بټګرام. حاجي بټګرام نه راغلی. حاجي نو تاسو چا راته ویلي دلته راشئ دا ښه ځای دی یا په خپله راغلي پروګرام مو راجوړ کړی دی ملګرو سره؟ نه په خپله راغلی یم. حاجي څونه وخت نه دلته کې راځئ؟ تقریبا یو کال شو. یو کال شو. صحیح. نو څنګه ځای دی؟ تاسو له خوند درکوي دا ځای د سواته دغه په علاقه په مقابله کې؟ ډېر ښه ځای دی. ښه په مقابله کې هېڅ ځای نشته. صحیح. نو دلته کې څه حکومت نه څه مطالبه کوي چې دلته کې څه جومات باندې خو خیره کار روان دی که نه جي؟ دلته کې چې هوټل دله جوړ کړي، پارک ته جوړ کړي، نو ښه به نه وي؟ پارک جوړ کړي نو ښه به وي. ښه به وي که نه؟ دا ملګري چې کوم دی د حیات آباد نه راغلي دي، بلکې زموږ د ځای نه راغلي دي. سرجي ډومنۍ خو ډېره مهرباني. څه نامه مو ده جي؟ زما نامه محمد سخي دی. په حیات آباد نه موږ تعلق لرو. صحیح. او پیله دیزي ته راغلي یو. ماشاءالله ډېر یو زبردست. څنګه جي چا ته ویلو چې دلته راشه دا ځای ښه دی که نه؟ زموږ دوستان دي، دوی دلته پاتې کېږي. هغه موږ ته ویلې چې تاسې راسئ. نو د دیزي په مطابق باندې چې موږ رالو سوات هم تللي یو. داسې موږ ډېرو ځایونو ته خو دې ته الله پاک ډېر ښه ښایست ورکړی ده او دیزي ته خو الله پاک ډېر ښه ښایست ورکړی. خو یو خبره دی، موږ حکومت نه غواړو چې دې ته توجه وکړي. بلکل. د سړک باره کې، هوټلو باره کې، داسې د هر څه لیول کې، ځکه چې دلته نه اوبه شته، هېڅ هم نشته. کورونه، جومات وګوره، جومات جوړېږي د خلکو په تعاون باندې. حکومت څه توجه نه ده کړې جیجیله. ماشاءالله ډېر زبردست ځای دی. تاسو څنګه یې جي؟ ښه یې جوړې. څه نامه مو ده جي؟ زما نوم عبدالکبیر ده او منصرې کې موږ پاتې کېږو. دا زما د ماما زوی ده محمد سخي. نو دو پېښور نه راغلي دي چکر باندې. نو ما دلته راویستل دې علاقې ته. صحیح. دا ماشاءالله ډېر ښایسته ځای ده. خلک سیل دپاره راځي، یخ هم ده او نور دغه مشکلات به شته د اوبو او مطلب نور انشاءالله الله به خیر انشاءالله الله به خیر کړي انشاءالله. دا ملګري هم راغلي دي، ځان سره فروټ موټ راوړي دي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه یې تاسو؟ خیریت دي؟ تاسو د کوم ځای نه راغلي او څه نوم مو دی؟ موږ خو دغه ځای لوکل یو، بټګرام نه راغلي. ښه جي. او نوم مو څه؟ زما نوم نزاکت علي. نزاکت علي. څونه وخت نه دلته راځئ او څه محسوسوئ دلته کې چې راشئ تاسو؟ دا د کافي ټایم نه راځو، 15 کالونه راځو. ښه. څنګه ځای دی؟ تاسو څه محسوسوئ دلته کې چې راشئ؟ ښایسته ځای دی او ډېر زبردست پوینټ دی لګا. ښه جي. د سیل لپاره او دغې لپاره که نه. صحیح. موسم خو یې ماشاءالله لکه د مري او د کالام غوندې دی. دا نه مري کلام دې ته نه رسي، هغې له خواسي هغه دغه کوي. ښه. چتر او بټګرام دا خو ډېر ښایسته دی، که ډېرې ښایسته علاقې دي، ښایسته دغه دي. صحیح. او څنګه مینهوالو ته به څه وایي چې دلته راشي او خوندونه ترېنه واخلي؟ راشي، خوندونه ترې واخلي او سیل وکړي او زبردست موسم انجوای کړي. بلکل بلکل. ښایسته دغې ده. په جومات باندې خو کار روان دی د خیره؟ جومات باندې کار روان دی. دا یو اوس پارک په کار دی او دې ته لګه ښه. دا سیپیک باندې بلکل جفته علاقه ده لګه. بلکل بلکل. څنګه چې سیپیک جوړ کړی دی او ماشاءالله ستاسو دا روډونه هم ډېر زبردست دي د چې دغه ته راخېږي. نو ډېره مهرباني.
نو مینوالو دا وه زموږ ویډیو ښکلی غونته ویلاګ چې تاسو ته ما چتره ټاپ باره کې ما تاسو ته وویلو ډېر زبردست ځای دی تاسو هم راتلی شئ او ډېر نایس ځای دی او تاسو راتلی شئ دا و زموږ نننۍ ویډیو چې تاسو کتله تر بلې خپرونې پورې موږ له راکړي اجازت هر چېرته چې ښاد آباد بریلي اوسئ د الله په امان